د شمشاد ټلویزیون ډیرو خوږو کتونکو او په خاصه توګه زموږ د اف ټي وي دوبۍ څانګې مینوالو زما خورشید خان سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تاسو ټول به روغ جوړ وي او د صحت په جامو کې به پټ وي قدرمن دوستانو تاسو زموږ خپرونې خوښوئ ستایئ په فیسبوک باندې زموږ د شمشاد او مسافر چې کوم فین پیج دی هغه باندې تاسو زموږ د خپرونې دونه صفت کوئ د دپاره چې تاسو ټولو یو جهان مننه او دې نه علاوه قدرمن دوستانو چې زموږ خپرونه کې تاسو باندې زه د ښکلي ځایونو سیلونه کوم دا تاسو ډېر زیات خوښوئ دې دپاره چې تاسو ټولو یو جهان مننه یو ځل بیا قدرمن دوستانو نن زه راغلی ما ابوظبي ته ابوظبي کې په ګڼ شمېر باندې پښتانه ورونه دي دې موږ نه دا ګیله کړې وه ایمیلز به موږ ته راتلو موږ ته به ستاسو د دوی برېښنا لیکونه راتلو موږ ته به یې پکې دا ویلو چې تاسو ابوظبي ته نه راځئ نن موږ راغلي یو ابوظبي ته او ابوظبي کې په تاسو ته موږ ډېر ښکلی پروګرام تیار کړی دی خندا دا شاته چې کوم کیمرامین دا ډېر وران دی او دې ما خندوي که نه قدرمن دوستانو هیله ده چې دا خپرونه به ستاسو ډېره زیاته خوښېږي زموږ تېرې شوي خپرونو غوندې او دې خپرونه کې به تاسو باندې زه د ښکلي سندرې واورم یو موضوع ده یو سوال دی په هغه سوال په حوالې باندې لکه ګپ شپ لګي زموږ ورونو سره که نه دا سوال داسې دی چې دې سره پکې لږ غوندې خوند راشي ستاسو په مخونو باندې به خندا راشي دا خپرونه به ستاسو په زړونو کې یو ډېر ژور ځای پیدا کوي خو دې دپاره به تاسو موږ سره د خپرونې تر پای شېبو پورې ملتیا کوئ موږ سره اوسئ راځئ چې تاسو باندې د دغسې یو نری غوندې چکر ولګوم راځئ ما سره قدرمن دوستانو یو ملګری را سره ناست دی مرکه ورسره کوو السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر علی ډېره مننه ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای زما نوم جی ګوهر خان دی او ابوظبي مصطفی شابیه 10 کې مې دکان دی او یم د صوابۍ د صوابۍ او د صوابۍ کې شاه منصور شاه منصور ګړی هلته یې تاسو ښه وخت څنګه تېرېږي دلته وخت ډېر ښه تېرېږي الحمدلله بالکل ښه تېرېږي نن زه راغلی یم نو ګرمي ډېره زیاته ده او ګرمي خو ډېره ده خو خلک دلته چکر له راشي بس دغه وګرځي راوګرځي نو ګرمي لږه هېره شي ښه دي زموږ خپرونه د سندرو خپرونه ده د خپرونه به تاسو د شمشاد په تلویزیون باندې کتلي هم وي ننني خپرونه کې زموږ یو سوال دی یو سوال تاسو نه پوښتنه کوم تاسو ما ته دغه جواب راکوئ ښه جي وایي څه سوال زما سوال دا دی چې 8 ورځې یو سړی چې خوب ونه کي هغه مړ کېږي هغه باندې به څه چل کېږي څنګه به ژوندی پاتې کېږي 8 ورځې بغیر خوبه نه مړ کېږي خو نه خو ډېر زیات بېچینه به وي ولې چې لکه خوب یې نه وي کړی که نه نو ډېر زیات به بې ارامه وي زه در سره زه اوس داسې یو جادو کوم که نه داسې یو کمال کوم چې سړی به 8 ورځې خوب به یې نه وي کړی او ژوندی به وي ښه مزېدار ګرځي به خبرې اترې به کوي ټوکې ټکارې به کوي زما او ستا په شانتې ښه جي دا څوک شو داسې دا زه وروسته ښیم دونه په اسانه نه که نه هلته مینوال چې کوم دي هغې ورته هم لږ غوندې په انتظار دي چې خورشید داسې ووایې همداسې نه ده بلکل داسې ده دا به زه ته لږ وروستو ښایم لږ وروستو به ښایم چې کله د کیمره بنده شي غواړم چې یو ښکلې غوندې سندره تاسو ته وړاندې کړمه چا ته به یې ډالۍ کوئ جی نو بس زه خو هم چې زمونږ ګرانو مینوالو ته یو ښه غونته سندره تاسو ډالۍ کوئ نو موږ به پرې ډېر زیات خوشحاله یو او داسې چل دی یو ښکلې غوندې سندره راته زمزمه که زه درته زمزمه کوم هو که نه نه جي نو دا خو بخښنه غواړم خو زه غواړم چې دا سندره راته لږه زمزمه کړي مینوال به لږ غوندې خوشحاله شي وبخاندي خوند به ترې واخلي ښه جي نو کومه ګانه زه تاسو ته زمزمه کوم چې کومه ستاسو خوښوي که نه زه پرې خوشحاله یم راشه جانانه وی ورځ د دیدن ده سبا به نه وي دیدنونه راشه جانانه صحیح دی جی راشه جانانه هو ورځ د دیدن ده نو سبا به نه وي دیدنونه راشه جانانه ښکلې سندره ده ګوهر که نه ګوهر خان د طرف نه تاسو ټولو دپاره مینوالو خوند یې واخلئ
قدرمن دوستانو یو بل ملګری ولاړ دی دغه ځای کې مرکه ورسره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه چل دی؟ خیرونه دي الحمدلله. الله لاک لاک شکریا. ډېره مننه. ماشاءالله په صحت باندې هو تاسو ډېر ښه ښکاري، ماشاءالله ډېر خوشحاله هم ښکاري. الله پاک ډېره شکریا ده. ډېره مننه. دا راته ووایئ د کوم ځای او ستاسو نوم څه دی؟ زه محمود سلطان خټک د کرک اوسېدونکی یم. په کرک کې به د رحمت آباد کلي. جی څونه وخت مو شو دلته دوبۍ کې؟ ما په اماراتو کې تقریبا 14 کول شوي ده. زه 97 کې دی وطن ته راغلی یم او تر دې اوسه سیاح په دې وطن کې. دونه وخت تاسو دغه ځای کې تېر کړو که نه؟ نو تاسو څه وایئ دغه وطن څنګه دی؟ ښه دی؟ ماشاءالله زه د دې وطن نه په حقیقت کې ډېر مطمئن یم. یعنی خپله زه یو بزنس مخکې یعنی لایف کې مو ډرایوینګ کولو، اوس الحمدلله خپل بزنس مې ده. د الله پاک نه زه ډېر شکرګزار یم. ماشاءالله د دې وطن قانون، د دې وطن یعنی هر قسم ته سهولتونو نه ډک ده، څه تکلیفونه نشته ماشاءالله. ډېره مننه. خپرونه ده شمشاد او مسافر. په دې خپرونه کې زه به تاسو ته د ستاسو د خوښې یو ښکلې غوندې سندره وړاندې کومه. هغه نه مخکې یو سوال لرم، غواړم چې تاسو ماته دغه سوال یو جواب راکړئ. یو پوښتنه ده زما پوښتنه دا ده چې 8 ورځې چې یو سړی خوب ونه کړي نو هغه ژوندی پاتې کیدی شي؟ یاره داسې وشمېره چې دا یقین لره چې ژوندی خو پاتې شي، خو تکلیفمن به ډېر وي. ولې چې 8 ورځې ناهاري یعنی سړي ته به خامخا انسان ته تکلیف وي. یعنی 8 ورځې چې یو سړی 8 ورځې خوب نه یې کړي نو هغه به څنګه چلي؟ انسان کې حقیقت خبر ده الله پاک ډېره یوه سټیم نه اچولې ده. یعنی زه به دا وایم چې یاره په کیدی شي ژوندی پاتې شي، خو تکلیفمن به ضرور تکلیف به لازم وي ته. تکلیف ورته ډېر زیات وي که نه؟ زه صحیح د سوال جواب چې کم دی هغه به زه تاسو ته لږ وروسته ښیم مینوالو. خو داسې چل دی چې سندره ده یو ښکلې غوندې. غواړم چې تاسو په خوښه باندې وړاندې کړم مینوالو ته. او اول تاسو راته ووایئ چې کومه سندره ستاسو خوښه ده، د چا غږ هم خوښ دی؟ زه خپله د کرک اوسېدونکی دې وجې نه داسې وشمېره چې د مور شمس زمان شمس شاعرۍ سره یعنی حقیقت خبره ده ډېره مینه ده که نه. او شمس زمان شمس یعنی ډېر یو زبردست شاعر خو. د شمس زمان شمس یوه ګانه ده چې هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي، هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي، بغیر له تا وختونه نه تېرېږي، بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي، بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. قدرمن دوستانو خوند یې واخلئ. هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي، بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي، بغیر له تا وختونه نه تېرېږي، بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. هغه وختونه له خواږه تېرېږي، بغیر له تا وختونه نه تېرېږي، بغیر له تا
غمونه ټول زما په زړه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي چته هم د مینې قدر نکړې 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 د شمس په زړه بس تیرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره څنګه یې؟ ډېر ښه یم، برابر یم، الحمدلله. نامه دې څه ده او د کوم ځای؟ یم نوم سیدی نصیب الله دی، یم د کوټې په اوسېدونکی د ژوب یم. وروره ته؟ زما نام اټک دی، د ژوب یم او اوسېدونکی د دوال ګاډ یم. تاسو څونه وخت وشو دلته په اماراتو کې؟ تقریبا زما 8 کاله په دغه امارات کې وسوه. او ستا؟ زما 6 کاله کېږي. ستا پکې 6 کاله وشو، ستا پکې 8 کاله وشو. زه مو خوښ دی ده؟ ډېر خوښ مې دی، دومره خوند راکوي چې ځمه چې ګر سره خپل وطن ته مقلای په 15 کاله کې ولاړم خپل وطن ته 4-5 میاشتې مې تېرې کړې، بس بېرته ځینې خرالم. یاره دومره خوند راکوي زموږ په وطن کې چې کمې کیسې شروع دي، بیا کمې غواګانې شروع دي، یو هر ترنګه شی شروع دي. دلته خو د امن ځای دی چې کوم ځای ته کلي پر قانون باندې پر شی باندې ځای انشاءالله هېڅوک به هم څه نه درته ووایي. دا خبره ده چې ته په خپله باندې چې سیده وې که نه نو دلته درته هېڅوک هم څه نه وایي. دونه د امن ځای دی که نه چې زه درته په لفظونو کې څه ویلی نه شم. وروره ته راته ووایه خوښ یې دغه ځای نه خوشحال یې؟ یا زموږ خو نو نه خوشحاله په دغه ځای کې مسافري د مسافري خو ډېر سفري نه صرف نه یې خوشحال، نور چې پکې درهمې ګټې هغه ته ډېر خوشحال. هغه ته ډېر خوشحاله، ډېر خوند کوي. وایي چې درهمې چې ورته ګټم هغه ته ډېر زیات خوشحاله یم. خو دا مسافري ده، بس دا مسافري خو یې چا هم خوښه نه شي که نه چې خپل وطن نه لغونتې لري. خپرونه ده د سندرو خپرونه ده. په دې خپرونه کې یو سوال لرم، یو سوال تپوس تاسو نه زه کومه، دغه جواب به تاسو ما ته راکړئ که نه؟ صحیح ده؟ بلکل. تاسو خوښه ده؟ ان شاء الله. زما سوال دا دی چې 8 ورځې چې یو سړي خوب نه یې کړي هغه چې ژوندی پاتې کېدی شي؟ نه. څه چل به ورسره کېږي؟ نو هغسې کم دی څه وایي چې په 100 ورځ باندې به مړ شي؟ نو هغه ولله خو الله تعالی ته پاته ده په 100 ورځ باندې. اندازې سره تا چې ډایرکټ ووایې چې نه نو 15-16 ورځ. دا ستا سټایل ډېر مزدار دی. دا دې څه چل کړی؟ مه کوه داسې وروره، داسې مه کوه. اوس به داسې نیغ درته ودرم. نیغ ودرېږه راته. ته راته ووایه چې 8 ورځې چې یو سړی خوب ونه کړي، 8 ورځې یو سړی خوب ونه کړي ژوندی پاتې کېدی شي؟ نو دا خو یو الله تعالی ته درک دی. نو که یو ور د ده روزي تمامه وه،
بیا یو سکرټ نس پاتې دی چې د دروازې پاته نه وه وایي ورو دروازې پاته وه نو بیا خو چې نس شل ورځې خوب نه وکړم بس الله بې ساتي. اوس ته راته دا ووایه چې ته چې څو ورځې خوب ونه کړې نو ستا خپل ځان باندې یقین نشته چې ته به نور ژوندی پاتې شي څو ورځې الله دې داسې نه کړي. الله دې داسې نه کړي نو وینې اوس خو زما ورځې پاته بیا هم الله پاک بیا هم ساتي. ښه صحیح دی ستا په حساب کتاب باندې زه پوه شوم. سوال جواب خو صحیح نه دی جرمانه به کوم تاسو اوس بالکل اوس ته موږ ته ته ماته ول دا وایه چې تا خولي څه کړه خولي خو ما و جیب ته اچولې ده. ولې دا خو کورنیش دی په کورنیش باندې ډېر ښه خوند کوي سړی خولي و جیب ته واچوي. ما ته وښایه خولي وښایه کومه ده په جیب نه راوباسه جیب نه مې خامخا درته راوباسه زما خو هم دومره جیبونه دي خاص لکه د ملنګیار اشنای دا وینې وروره کسه اوس هرېږه په سر مه که داغه د اوس یې ته کسه دا د سر ته مې واچوله څومره خوند یې وکړه. دا اوس ما ته وایي چې څومره خوند یې وکړو ښه درته پته ده چې خوند در سره کوي او بیا دې هم سر نه کوزه کړې وه نو اوس داسې دی سړی خو بس دې نور دې بېزته کړم که بس دې نو خامخا دغه به پکښې راځي. اوس راته دا ووایه ښکلې غوندې سندره وړاندې کوم تاسو ته چا ته خپلو ملګرو ته دوستانو ته ډالې کوې سندره او خود یې ډالې کوو چا ته به یې ډالې کوې ډالې کوو بیا وژوب ته وژوبک ته ولې دلته راسې زړونه یوسي بیا په سپین ژوبک کې اوسي ولې نه کوي محبت د زړو یله تذکرانای دی د ښایستو اوس یو دوې ته راته وایه بیا به نورې کاکړۍ غاړې موږ درته زموږ په غاړه خو باندې خو تاسو نه پوهېږاست ډېر داسې در باندې پوهېږم که نه چې دونه ښه په ته نه پوهېږې ته راته ووایه خوښه دې د خپلو ملګرو ته هو نو بس ما دا یو ملګری دی بس سندرې درته وله شاید درته وړاندې که زما سندرې اوس په راته ښکلي اواز کې راته دا سندره زمزمه که د ستا په ښایسته غوږ کې غږ کې ښایسته غږ کې ما ووایه چې غوږ بښنه غواړم غلطي کله کله کېږي په خامخا د لاس په ګوتو کې هم فرق انسان داسې ده لکه بني ادم که نه دونه غلطي خو ورنه کېږي کله کله او خو دغه به ګوډ اوس را داسې کار وکړه چې سندره راته په یو ښکلي غږ کې زمزمه که زه چې کله مړ سم تورې جامې واغونده راسه په سلګو سلګو یا خیرې دیدن به وي راسه په سلګو سلګو یا خیرې دیدن به وي. ډېره مننه ډېره لا ژوندی اوسې آباد اوسې اوس مې مه غواړه دیدن چې په شناخت مې شرمېدلی ما در پرېښوی وطن چې کله مړ سمه هدرې ته مه راځه کې نږدې در سره ښخ کړم جنازې ته مه راځه. یو بل څه وایه په چا څه مو وایه زه چې مسافر سم اوس مې مه غواړه دیدن چې په شناخت مې شرمېدلی ما در پرېښوی وطن که مړ سمه هدرې ته مه راځه کې نږدې در سره ښخ کړم جنازې ته مه راځه. ورکبر زما که نښانې پر کښېږده سپین لاس بنګړي مننه غواړم ډېره دعاګانې مینهوالو داسې ملګری دی ډېره ښه سندره یې راته هم وویله زمزمه یې که راته تاسو دې ښکلې ښایسته سندرې نه خوند واخلئ. لغونتې تقریبا داسې لږه یاده چې پېښور ګلابه د زړه سر ګلابه بس نور هم مخ کردنه ډېر ښه دیدن مې وکړه در نظمه ګله هله به راځمه ګله چې لیونی شم. باید نور څه غواړئ مینهوالو تاسو بس نور چې تاسو نه خوشحالېږئ بیا زه نور څه وکړم دواړو درته سندرې وویلې اوس تاسو دې سندرې نه خوند واخلئ. गुलाब
راشه یا په ما ګران راشه د پسرلي په خاطر زما جانان راشه د زړه ارمان راشه یا په ما ګران راشه د پسرلي په خاطر زما جانان راشه لمبي کپلې رکھے بانو لا پسې ګلابا لا 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 قدرمن دوستانو دا و زموږ نننۍ ورځې خپرونه شمشاد او مسافر چې تاسو ته وړاندې کړه. هیله ده چې دا خپرونه به د ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. په نننۍ خپرونه کې چې کومې سندرې وې هغه هم تاسو واورېدلې. د ښکلي زی چې تاسو باندې ما سیل وکړو، چکر هم در باندې وولو. هیله ده چې دا به هم ستاسو ډېر زیات خوښ شوی وي. په دې خپرونه په هکله باندې که تاسو څه نیوکې څه وړاندیز لرئ نو تاسو موږ ته ویلی شئ، او تاسو دا هم کولی شئ چې دا په فیسبوک باندې زموږ د شمشاد او مسافر چې کوم فین پیج دی په هغه باندې هم تاسو موږ ته ویلی شئ. هغه پیج زموږ ډایرکټر هم ګوري، نو ټول خلک یې ګوري. ټولو خلکو په مخ کې به تاسو د خپلې مینې اظهار موږ سره کولی شئ. نور مینوالو تر بله خپرونه پورې زه خورشید خان به یو ځل بیا ستاسو په دروند چوپړ کې حاضرېږم. تلو نه مخکې زه غواړم چې د سوال جواب تاسو ته وښیم چې د سوال جواب څه دی. قدرمن دوستانو ما تپوس کړی و چې 8 ورځې چې یو سړی خوب ونه کړي نو هغه به ژوندی پاتې شي که نه؟ 8 ورځې چې سړی خوب ونه کړي هغه ژوندی پاتې کیدی شي. ولې چې ما پکې شپه ورځ نه یاد کړي چې شپه ورځ یو سړی 8 ورځې خوب ونه کړي کیدی شي چې هغه څه بیمار شي یا څه بل څه چل پې وشي یا مړ شي خدا نخواسته. خو دا چې 8 ورځې چې سړی خوبونه کیني هغه به هېڅ هم نه کېږي، هغه به ژوندی پاتې او همداسې به ګرځي. نور مینوالو تر بله خپرونه پورې به زه یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. تر هغه وخته پورې په پاک الله مو سپارم. الله پامان.